بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست د تفسیر اووم درس ته. نن د الله جل جلاله په مرسته خپل درس ته دوام ورکوو او نوي آیتونه به تفسیر کړو. زموږ د نن ورځ درس د سورة بقره له 8 آیت نه تر 48 آیت پورې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا وویلې مونږه کته لاړ شئ منها له دغه ځای نه جمیعا ټول. فاما پس که چیرې یأتینکم راغی تاسو ته مني زما له طرفه هدن هدایت فما تبع پس چا چې پیروي وکړله هدایه د هدایت زما څخه فلا خوف پس نه به یې ویره علیهم پر دوی دې باندې ولا هم او نه به دوی دې یحزنون غمجن به وي. کله چې شیطان بیبي حوا ته او آدم علیه السلام ته یې چال ورکړو نو بیا الله جل جلاله دوی ته وفرمایل چې تاسو له جنت نه کته لاړ شئ یعنې ځمکې ته لاړ شئ او تاسو ته ځمکې کې زما له طرفه تاسو ته هدایت راځي. پس که چیرې چا زما هدایت نه پیروي وکړه پس دغه کسانو باندې به نه ویره وي او نه به دوی کسان غمګین وي. یعنې څوک چې هدایت باندې وي او ښه عملونه کوي نو دغه کس به هیڅ د آخرت له عذاب نه ویره نه لري. یعنې دا به وایي ما ته خو عذاب آخرت کې الله جل ما ته عذاب نه راکوي ځکه چې دا نفر ښه کارونه کوي او دا نفر په هدایت ده. یعنې څوک چې په هدایت وي الله جل هغه کسانو ته عذاب نه ورکوي. ولا هم یحزنون او نه به دوی د غمجن وي. دوی چې دا ښه کارونه کوي نو دوی به دغه خپلو له ښه کارونو له وجې به دوی غمجن نه وي او نه به دوی له دغه وجې غمجن وي چې دوی دې وایي چې دا زموږ د ښه عمل ثواب کم نه شي. یعنې نه د دوی د ښه عمل هېڅ ذره ثواب هم نه کمیږي او نه دوی به غمجن وي. والذین او هغه کسان چې کفرو کافران شوي دي وکذبوا او دروغ ګڼي بآیاتنا آیتونه زموږه اولئک دغه کسان اصحاب النار صاحبان د اور دي هم دوی د فیها په هغه کې خالدون همیشه به وي. خو دلته الله جل جلاله فرمیل چې که چیرې چا زما د هدایت نه پیروي ونه کړله او زما آیتونه یې تکذیب کړل پس دغه کسان د جهنم صاحبان دي یعنې دوی به همیشه په جهنم کې وي. یا بني اسرائیل ای بني اسرائیلو یعنې اولاد د یعقوب علیه السلام اذکرو یاد کړئ تاسو نعمتي التي نعمت زما التي هغه چې انعمتو نعمت کړی د ما علیکم پر تاسو باندې و اوفو او وفا وکړئ تاسو بعهدي په وعده زما اوفي چې وفا وکړم زه بعهدکم په وعده ستاسو و ایایه او خاص له زما څخه فرحبون وویرېږئ. بني اسرائیلو الله جل جلاله ته دا وعده ورکړې وه چې هر وخت ستا له طرف نه پیغمبر راغی نو موږ هغه پیغمبر باندې ایمان راوړو او هغه پیغمبر چې هر څه وایي موږ هغه باندې عمل کوو. دلته الله جل جلاله دغه بني اسرائیل ته دا وعده ور په یاد کړله او وی فرمایل چې تاسو دغه زما په وعده وفا وکړئ چې زه ستاسو په وعده وفا وکړم. یعنې الله جل جلاله دوی ته دغه د جنت وعده ورکړې وه. یعنې که چیرې تاسو ښه عملونه وکړئ په ما ایمان راوړئ او زما په پیغمبرانو ایمان راوړئ نو زه به تاسو جنت ته خامخا ننباسمه. و آمنو او ایمان راوړئ تاسو بما په هغه څه چې انزلتو نازل کړی ده ما مصدقا لما تصدیق کوونکی ده لما د هغه څه چې معکم له تاسو سره ده ولا تکونو او مه کیږئ تاسو اول کافر به په ده باندې ولا تشترو او مه اخلئ تاسو بآیاتي په آیتونو زما ثمنا قلیلا لږ قیمت و ایایه او خاص له ما نه فتقون وویرېږئ. او یهودیانو ته په تورات کې د اخر زمان نبي یعنې د محمد صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم بشارت راغلی و او الله جل دوی ته وفرمایل چې تاسو اخر زمان نبي باندې او ایمان راوړئ او قرآن کریم قبول کړئ او هغه باندې عمل وکړئ. ولا تکونو اول کافر به او الله جل وفرمایل چې تاسو ته مخکې له مخکې نه د اخر زمان بشارت اخر زمان نبي بشارت راغلی نو تاسو داسې نشئ چې تاسو ښه پوهیږئ چې دا اخر زمان نبي حق ده او قرآن کریم حق ده نو تاسو په هغه کافران شئ. یعنې تاسو دا کار هیڅ وخت مه کوئ.
ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا و ایای فتقون. او دغه یهودیان بعد تورات کې تحریفات راوستل، یعنی د تورات آیتونه به بدلول او د دغه مقابله کې به دوی د زیاتې پیسې اخیستل. نو الله جل جلاله دوی ته وفرمایل چې تاسو تورات کې تحریفات مه راولئ او نه د دغه په مقابل کې پیسې اخلئ. دغه یهودیان خو دغه تحریفاتو په مقابل کې زیاتې پیسې اخیستل، خو دلته ولې لږ پیسې ذکر شوي دي؟ ځکه چې د پیسې هیڅ ارزښت نه لري. ولا تلبسوا الحق او مه ګډوډوئ تاسو حق بالباطل له باطل سره، وتکتموا الحق او مه پټوئ تاسو حق وانتم او حال دا چې تاسو تعلمون پوهیږئ. او الله جل جلاله دغه یهودیانو ته وفرمایل چې تاسو حق له باطل سره مه ګډوډوئ، یعنې تاسو د الله جل جلاله آیتونو سره یعنې هغه څه چې تاسو زړونه غواړي، تاسو د نفسونو خبرې دي، یعنې هغه تاسو د الله جل جلاله آیتونو سره مه یوځای کوئ. ولا وتکتموا الحق وانتم تعلمون او مه تاسو حق پټوئ. یعنې دغه یهودیانو د اخر زمان نبي یعنې محمد صلی الله علیه وسلم بشارت یې پټ کړو او د هغه صفات کې تغییرات راوستل. یعنې الله جل جلاله دوی ته وفرمایل چې تاسو مه حق یعنې باطل حق سره باطل مه ګډوډوئ او نه تاسو حق پټوئ. د دې حال کې چې تاسو پوهیږئ، یعنې تاسو پوهیږئ چې اخر زمان نبي حق ده او قرآن کریم حق ده، نو بیا هم تاسو دکې تحریفات راولئ او حق پټوئ، نو تاسو دغه کار مه کوئ. واقیموا الصلاة او قایم وساتئ تاسو صلات مونځ، وآتو او ورکړئ تاسو زکات ورکړو او رکوع وکړئ مع الراکعین د رکوع کوونکو سره. دلته الله جل جلاله وفرمایل چې تاسو یعنې مونځ قایم وساتئ او زکات ورکړئ. ورکعو مع الراکعین د دغه څخه مراد دا ده چې د یهودیانو په شریعت کې دا یعنې د موسی علیه السلام په شریعت کې د مونځ کې رکوع نه وله او نه مونځ په جماعت سره کېدو. نو الله جل جلاله وفرمایل چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه مونځ وکړئ او په مونځ کې رکوع وکړئ او په جماعت سره تاسو لمونځ وکړئ. اتأمرون الناس ای امر کوئ تاسو خلکو ته بالبر په نیکي، وتنسون او هیروئ تاسو انفسکم نفسونه خپل، وانتم او تاسو تتلون تلاوت کوئ کتاب افلا تعقلون آیا عقل نه لرئ تاسو؟ دلته مراد د یهودیانو د علماو څخه ده، یعنې د یهودیانو علما په دوه قسمه دي. اول قسم چې خپله ایمان نه و راوړی خو خلک د اسلام دین طرف ته دعوت کول او دوی د ویلې چې مونږ یعنې خلک اسلام دین طرف ته دعوت کوو نو د دوی د ثوابونه مونږ ته رسیږي. او دویم قسم د یهودیانو علماو دا ویل چې دوی د نه خپله ایمان راوړو او نه نور کسان ته د اسلام دین دعوت ورکوو. او دغه یهودیانو د درې له وجو دوی د ایمان نه راوړو. اول وجه دا وله چې دوی د تکبر لوږدو، دویم وجه دا وه چې دوی د حب المال یعنې د مال سره زیاته مینه لوږدله او ویلې که چیرې موږ ایمان راوړو نو که بیا موږ زکات ورکړو نو زموږ مال ختمیږي او موږ خپل مال له لاسه ورکوو. او دریم وجه دا وله چې دوی د ناشکره ول. واستعینوا او کومک وغواړئ تاسو بالصبر په صبر سره، والصلاة او لمونځ سره، وانها او بېشکه دا لکبیرة غټ ده دروند ده، الا مګر نه ده غټ یا دروند علی الخاشعین په خاشعین عاجزي کوونکو باندې. او دلته د الله جل جلاله د حب مال او د تکبر علاج ذکر کړی ده. که څوک حب مال ولري یعنې که مال عزت خوښیږي نو دا نفر صبر وکړي نو دغه حب مال به ایدې ختم شي. والصلاة او د تکبر علاج مونځ ده، یعنې که څوک مونځ وکړي نو دغه تکبر یې ختمیږي. وانها لکبیرة الا علی الخاشعین. الله جل فرمایلی دي چې دا صبر او صلات یعنې دروند کار دی، یعنې سخت کار ده، خو مګر په هغه کسانو سخت نه ده چې دوی د عاجزي کوونکي دي او دوی د الله جل جلاله سره مینه لري. الذین هغه کسان چې یظنون ګمان کوي دوی دي انهم چې بېشکه دوی دي ملاقات کوونکي دي دوی دي ربهم له رب د دوی سره، وانهم او بېشکه دوی دي الیه د هغه طرف ته راجعون رجوع کوونکي دي. یعنې دغه مونځ او صبر په هغه کسانو سخت نه ده چې دوی د الله جل جلاله سره زیاته مینه لري او د الله جل جلاله له عبادت نه دوی د خوند اخلي. نو په دغه کسانو باندې نه مونځ سخته ده او نه صبر دوی د باندې سخت ده.
یا بني اسرائیل ای بني اسرائیلو یعنی ای اولاد یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کړئ تاسو نعمتي التي نعمت زما التي هغه چې انعمتو انعام کړی د ما علیکم پر تاسو باندې و انی او بېشکه ما فضلتکم فضیلت درکړی د تاسو ته علی العالمین په ټولو عالمیانو باندې. دلته الله جل بیا بني اسرائیلو ته ور په یاد کړو چې تاسو زما د نعمتونو شکر وباسئ او زما نعمتونه در په یاد کړئ. یعنې الله جل په دغه بني اسرائیل قوم باندې زیات نعمتونه کړي ول چې یو د هغه نعمتونو څخه دا و چې الله جل دغه بني اسرائیل قوم باندې فضیلت کړی و. یعنې ټول عالمیانو باندې دوی ته فضیلت ورکړی و. او دغه بني اسرائیل چې و د خپل په زمانه کې دوی د فضیلت لوږدو، خو کله چې دوی د محمد صلی الله علیه وسلم نه نافرماني وکړله او هغه نه انکار وکړو نو د دوی نه دغه فضیلت واخیستل شو او د محمد صلی الله علیه وسلم په امت باندې کېښودل شو. او د شکر تعریف یعنې د الله جل هر نعمت د الله جل په لاره کې مصرف کول دې ته شکر ویل کېږي. واتقوا او وویریږئ تاسو یوما لا تجزي هغه ورځ څخه چې لا تجزي نشي لرې کولی نفس هیڅ نفس عن نفس بل نفس څخه شیئا هیڅ ولا یقبل او نه قبلیږي منها له هغه څخه شفاعت ولا یؤخذ او نه اخیستل کېږي منها له هغه څخه عدل بدل ولا هم او نه له دوی سره ینصرون کومک کېږي. دغه یهودیانو ځکه ایمان نه راوړو ځکه چې دوی د ویلې چې زموږ باباګان او پلرونه پیغمبران ول یعنې زیات ښه نفران ول نو آخرت په ورځ باندې دوی به زموږ څخه شفاعت وکړي او موږ له به د الله جل له عذاب نه خلاص کړي. څوک چې په دنیا کې په یو مشکل یا په یو مشکل باندې اخته شي نو دغه نفر څلور لارې لري چې خپل ځان له دغه مشکل نه خلاص کړي. اول لاره دا ده چې یو بل نفر به د دغه نفر شفاعت وکړي او دویمه لاره دا ده چې دا نفر خپله قدرت ولري نو دغه خپل قدرت له وجې به خپل ځان دغه مشکل نه به خلاص کړي. او دریم طریقه دا ده چې چیرې دا نفر په یو مشکل اخته وي نو دا نفر به پیسې ورکړي او د پیسو له وجې به خپل ځان له مشکل نه خلاص کړي. او څلورمه وجه دا ده چې که چیرې دا نفر ملګری څه ولري نو دغه ملګری به جګ سي دغه نفر به د مشکل نه خلاص کړي. الله جل فرمایلي دي چې آخرت په ورځ باندې هیڅوک یعنې بل څوک شفاعت نسي کوی او نه به دوی د پیسو له وجې خپل ځانونه عذاب نه خلاص کړي. یعنې په دنیا کې خو دغه څلور طریقې په کار راځي خو په آخرت کې د دغه څلور طریقو نه یوه طریقه هم په کار نه راځي او په آخرت کې هغه شی انسان ته په کار راځي چې هغه یعنې د الله جل نه څخه ویرېدل دي یعنې تقواداري ده او د هغه عمل ده. یعنې دغه دوه شیان انسان ته په آخرت کې په کار راځي. الحمدلله نننی درس مو دلته پای ته ورسوو. هیله لرم چې تاسو ته ګټور وي. که تاسو لا هم زموږ چینل ته سبسکرایب نه دی کړی نو هرومرو یې سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بل درس پورې خدای مو مل شه.